سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، نن پټوله دنیا کې یو شور، یو غوغا، یو افراتفری، بیماری، پریشانی سره ټول امت مخامخ دی. د دې پریشانی نه د وتلو مختلف اسباب اختیارول کیږي او اکثر کسان نن سبا کورونو کې فارغ ناست دي او دا شان کورونو کې تنګ شوي دي. نو د دې پریشانی د لرې کولو د ټولو نه لوی سبب الله راضي کول دي او الله طرف ته رجوع کول دي. د حوالې سره د جمعې په ورځ باندې هم ما اعلان وکړو، مختلف علماء کرامو ته التجا موږ وکړله چې علماء کرامو له بیانات، تفسیر د قرآن، د احادیثو تشریحات، مسائل، عقاید دا بیانول پکار دي چې ټول خلق دی کې مصروف شي. دا الله رب العزت موږ او تاسو له یو ښکلې موقع راکړې ده چې سرکاري طور سره او غیر سرکاري طور سره ټولې ادارې بندې دي او ټول ماشومان، جنکۍ، مشران، کشران په کور کې یو قسم له محصور دي. نو د دې ساعتونو نه فایده اخیستلو دپاره مختلف علماء کرام بیانونه کوي، تفسیرونه کوي، احادیث شرع بیانوي، مسائل بیانوي. نو موږ له د دې نه فایده اخیستل پکار دي. نو دې حوالې سره موږ هم یو سلسله د تفسیر شروع کړله چې تر کومه دمه او تر کومه وخته پورې رسولی شو. نو انشاءالله تاسو به ځان سره مشغول ساتو. کوشش به کوو چې دا سار د 10 نه 11 بجو پورې دغه ټایم کې موږ تاسو سره مخامخ کیږو. او دارنګې دا پروګرام به بیا تاسو ته په دې صفحه باندې او په دې پیج باندې هم پروت وي، که څوک وروسته کتل غواړي وروسته به هم کتی شي. نو بهرحال عزتمند او مختلف علماء کرام پروګرامونه کوي. تاسو له پکار دا دي چې خپل عبادتونو سره سره الله ته رجوع کو، قرآن ته رجوع کو، د الله کتاب ته رجوع کو. نو د قرآن ترجمه او تفسیر حواله سره به تاسو ته بیانات کیږي. نن درته ابتدایي او څو خبرې عرض کوم. عزتمندو، د دین علم حاصل کول په هر مسلمان باندې فرض دي. طلب العلم فریضة على كل مسلم او مسلمه او کما قال. د دین علم حاصلول په هر مسلمان ښځه نر باندې فرض دي. او زمونږ په دین کې د ټولو نه اهم چیز هغه قرآن پاک دی او د الله کتاب دی. نو دې ته د ټولو نه اول په دې نیت باندې کینو چې موږ خپله اصلاح وشي، او دویم نمبر د زمونږ د علم او د قرآن ترویج وشي او صحیح علم او صحیح دین خلکو ته ورسی. او صحیح دین بغیر د قرآن نه پیژاندل او بغیر د قرآن نه زده کول دا ناممکنه دي. یو حدیث پاک کې راځي فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله
وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. و دا قرآن چې کوم دی د دې مثال د یو رسی دی او د دې یو طرف د الله طرف ته دی او د دې رسی بل طرف مخلوق طرف ته او تاسو طرف ته دی. نو یو ستاسو لاس کې دی یو د الله طرف ته دی. نو تاسو په دې رسی باندې کلکې منګولې ولګوئ نو تاسو به الله ته ورسیږئ. او که چېرته تاسو دا باندې منګولې ونه لګولې نو تاسو به ګمراه شئ او تاسو به هلاک شئ. نو قرآن پورې نښتل پکار دي. دغه رنګې قرآن ته چې څوک شا راواړئ قرآن پاک کې راځي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما د دین د قرآن نه ذکر نه قرآن نه اعراض وکړي شا راواړئ الله رب العزت وایي موږ د دوی معیشت خرابو. ګوره نن د معیشت څومره قحطي حالات راغلی دي. دکانونه بازارونه دا ټول څیزونه بند دي. د دې آیت کریمې نه یو وجه یو سبب دا معلومیږي چې قرآن ته خلک شا راواړئ. نو انشاءالله د قرآن درسونه شروع شو. تاسو به اوس وګورئ مختلف اطرافو ته مختلف علماء کرامو مختلفو طرزونو سره اوس به حالات ورځ په ورځ باندې ښه کېږي ځکه قرآن ته رجوع راله الله ته رجوع راله. او الله وایي چې کوم انسان قرآن ته رجوع نه کوي د قیامت پر ورځ ونحشره یوم القیامة اعما. د قیامت پر ورځ به ړوند هم راپاسوم معیشت به هم خرابوم دنیا کې به هم دا معیشت به خرابي او آخرت کې به هم ړوند راپاسوم. قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. الله ته وایي خدای پاک زما خو ګلالۍ سترګې وي دا زه څنګه راپاسېدم. الله وایي تا زما د قرآن نه سترګې پټې کړې وې وکذلک الیوم تنسا. نن ورځ ته موږ هیر کړې دنیا کې تا موږ هیر کړیو نن موږ ته هیر کړې. نو عزتمندو الله نه دي هیرول پکار د الله کتاب نه دي هیرول پکار. دې حوالې سره دا درسونه چلیږي او دا قرآن ترغیبونه چلیږي. دغه رنګ عزتمندو قرآن ته چې څوک شا راواړي نو د الله رسول به د قیامت په ورځ باندې شکایت کوي. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. د الله رسول به د قیامت پر ورځ الله ته ګیلې کوي چې خدای پاکه دا فلانې فلانې دا قوم دوی ستا کتاب ته شا راړولې وه او ستا قرآن یې پرېغوستی و. پرېغوستل مختلف قسمونه دي. یو دا د تلاوت انسان پرېږدي عمل پې پرېږدي قانون پې د دې مطابق نه جوړوي. دا ټول په پرېغوستلو کې راځي عزتمند. او پرېغوستل دې ته ویلی کېږي عزتمند نور څیزونه ډېر انسان ګوري او قرآن کم ګوري. تاسو وګورئ نن سبا یو فضا جوړه شوې ده. کتابونه د واقعاتو کتابونه د قصو کتابونه دغه رنګې د خپلو مشرانو آبیتیانې حالات سوانح فضائل شعرونه د کتابونه ډېر کتل کېږي. قرآن پاک ته هغسې رجوع نشته. بیاناتو کې هم د دې کمې محسوسیږي د قرآن آیاتونه کمی پکې. نو د دې وجې نه عزتمندو قرآن ته ډېره توجه پکار ده. او اصل علم هم قرآن دی. قرآن کې خپله بیان شوي دي او په احادیثو کې هم ذکر شوي دي چې کوم انسان ته د قرآن علم حاصل شو هغه ته هر څه حاصل شو. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله وایي چې د قرآن علم و حکمت چاته حاصل شو نو دته چې کوم دی خیر کثیر ملاو شو. او دغه قرآن پاک کې بل ځای کې راځي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الله رب العزت وی زما په دې فضل باندې او په دې خیر او په رحمت باندې چې کوم موږ تاسو ته نازل کړی قرآن دا د دنیا د ټولو څیزونو نه چې څومره خلک را جمع کوي دا ټولو نه اعلی دی. نو بهرحال موږ او تاسو له پکار دا دی قرآن ته توجه وکړو. ټول خلک په کورونو کې اسیم ناست دي، 1 غنټه 2 غنټې دې له فارغ کو او موبایلونه هر چا سره شته او دغه رنګې په ګانو بجانو باندې او نورو پیکیجونه موږ ځان لکو. نن د قرآن دپاره یو پیکیج وکړو، د قرآن د زده کولو دپاره قرآن ته کینو. د موبایل دا سیسټم چې کوم دی خپل کمپیوټر سره کنیکټ کو او دغه نسې رنګې LCD LED وغیره د ټولو څیزونو باندې دا موږ کنیکټ کو. ټول ماشومان کینو د قرآن نه فایده والو. د قرآن نه به کوم خلک فایده دي. نو نن تاسو ته اهم بیان کوو د قرآن د آدابو په باره کې. ځکه با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب انسان با نصیب وي او بے ادب بے نصیب وي، او کله بے ادب انسان ځان سره نورم خراب کی. مثنوي شریف کې مولانا روم رحمت الله علیه وی چې بے ادب انسان د الله د فضل نه لري، او کله نا کله د بے ادب انسان مثال د هغه انسان دی چې هغه د خپل وجې نه نور خلک هم ځان سره وسوځي. نو آداب هر یو څیز دپاره ضروري دي. نو څومره چې لوی کار وي، معیاري کار وي، اعلی کار وي، د هغې آداب هم اعلی وي. موږ په دې وخت کې د ټولو نه لوی عظیم الشان کار کوو د قرآن پاک ترجمه، تفسیر، معنا باندې ځان پوهول او د دې قرآن تعلق الله سره دی. نو د دې وجې نه دې کې به ډېر زیات آداب و خیال ساتي. الدین کله ادب. زمونږ علما وایي دین ټول په ټول باندې ادب دی. تا ته د الله ادب، د رسول ادب، د قرآن ادب، مشرانو ادب، مور او پلار ادب، جومات ادب، د دې ټولو څیزونو آداب، د ملک آداب، د علاقې، د ښار څنګه به دې کې وخت تېرې، دا ټول آداب موږ او تاسو ته عزتمند قرآن ښیي. نو د آدابو خیال ساتل پکار دي. په آدابو کې مختلف آداب دي. د ټول نه اول ادب دا دی چې قرآن پاک کله لاس کې رالی او د قرآن پاک په مصحف کې یعنی په دې قرآن پاک کې تلاوت کې نو د هغې دپاره به اودس کې. دا د ټول نه اول ادب دی. او دا ادب په خپله قرآن کې بیان شوی، لا یمسه الا المطهرون. نه به مسه کوي، نه به ټچ کوي دا قرآن مگر پاک خلک. نو یو معنا د دې دا ده چې بې اودسه خلک به قرآن له لاس نه وړي. دا د دې په مفهوم کې داخل دی. نو د دې به خیال ساتي. ها البته انسان په یاد باندې تلاوت کوي نو بغیر اودس هم کولی شي. البته د غسل په حالت کې بیا په یاد هم تلاوت نشي کولی، د جنابت په حالت کې او ښځه د حیض او نفاس په حالت کې. او دغه رنګې که ضرورت وي یو ځای کې قرآن بې ځایه پروت دی، قرآن رالی او اودس دې نشته، نو بیا په یو داسې کپړه باندې چې ستا د بدن نه جدا د په هغې باندې باغه نیسي، قرآن به کولاوی یا بندې یا به ږدې. د دې خبرو به خیال ساتي. او دغه رنګې چې اودس دې نه وي قرآن پاک به نه ټچ کوي، په یاد باندې تلاوت کولی شي. نو دې کې به سره تاسو ته مسایل هم بیانېږي. دویم دا دی چې د انسان جامه پاکوي. وثیابک فطهر. نبی علیہ السلام تعالی وی خپلې کپړې پاکې ساته. نو صفا ستره کپړې انسان اچي چې کله تلاوت تکینی، تفسیر تکینی، قرآن تکینی. دریم نمبر دا دی خشوع او خضوع سره انسان ناستی، عاجزۍ سره. د دې څیزونو ډېر خیال ساتل پکار دي. او څلورم ادب دا دی چې خبرې به نه کې قرآن پاک تلاوت دوران کې. او دغه رنګې سماع القرآن، استماع القرآن، قرآن اورېدلو وخت کې شور شغب کول، خبرې کول، دا ناروا دي. الله رب العزت دا په خپله قرآن کې بیانوي،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چې کله قرآن تلاوت کیږي تاسو غوږ دی او وانصتو خاموش اوسئ چې الله د باندې رحم وکړي. چې کوم انسان دا غواړي چې الله ما باندې رحم وکړي قرآن دی اوري او غلی دی اوسیږي. دا بل ادب دی. پنځم ادب دا دی عزتمندو چې کله قرآن پاک وې نو اعوذ بالله به وې. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. چې کله قرآن وې دا اعوذ بالله به وې. دا د قرآن آدابو کې دي، په خپل قرآن کې دا ادب بیان شوی. اعوذ بالله ویل پکار دي او بیا ورپسې بسم الله ویل پکار دي. نو اعوذ بالله خپل په قرآن کې بیان شوی. بعض علما وایي قرآن چې کلاوي اعوذ بالله ویل واجب دي. بهرحال بهتره طریقه ده قرآن سره دا اعوذ بالله خاص ده. نور چې کله د شیطانی حرکات په انسان باندې راشي هغه وخت کې یا د خره आवाज ووري او ځکه هغه وخت کې اعوذ بالله ویلی شي چې شیطان وتښتي. نو قرآن ته چې کښېنې ستا شیطان لوی دشمن دی، د هغه نه به پناه غواړې. نو اعوذ بالله ویل پکار دي. قرآن تلاوت دی کوو منځ کې د څه خبره اتره ضرورت رالی بیا دوباره به اعوذ بالله وی. بیا د چا سره خبرې وکړې بیا به اعوذ بالله وی. بار بار دا ویل پکار دي. نو دا ویل پکار دي. او دغه رنګې بل ادب دا دی بیا چې شروع کې بسم الله به وی. نو دا د قرآن آداب دي. بل ادب دا دی چې قرآن پاک په قرآن کې کتلو ثواب زیات دی. چې قرآن کې انسان ګوري مصحف ته ګوري او داسې لولي د دې خاص فضیلتونه راغلي دي. نو حافظ قرآن دی په حافظې سره او په یاد سره هم تلاوت کوي، خو کله قرآن پاک کلاوول او په دې باندې ګوته کې غوستل یا دې ته کتل په سترګو باندې داسې تلاوت کول دا ډېر محبوب عمل دی. یو حدیث پاک کې راځي من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. چې کوم انسان دا غواړي چې ما سره الله او رسول مینه وکړي دا د قرآن پاک ته ګوري او د قرآن تلاوت دی کوي. وګوره د عوامو دپاره عموما چې دوی قرآن کې تلاوت کوي دوی حافظانو ته پسخېږي. او حدیث کې دا راځي چې کوم انسان مصحف ته ګوري، مصحف دی قرآن ته ویل کېږي، کاغذي قرآن چې کوم لیکلی شوی دی په کاغذ باندې دې ته مصحف وایي، د جلدونو منځ کې نو دې ته ویل کېږي. بهرحال نو د الله محبوب عمل دا دی او انسان الله ته محبوبي کی. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن رالی ښي لاس باندې راغستل پکار دي. په ګس لاس باندې قرآن راغستل ګناه نه ده خو بې ادبي ده. په ښي لاس باندې ښه کارونه کول پکار دي. قرآن راغستل، مسواک کول، ذکر کول، دا کارونه په ښي لاس باندې کول پکار دي. بل عزتمندو ادب دا دی چې قرآن د پاسه خپه نه دي اوچتول پکار. قرآن به کم از کم د نامه برابر د نوم ناف برابر دی، د دې نه به لاندې نه ږدي، اوچت کې اغوستل پکار دي. دغه رنګې کورو کې اکثر المارۍ وي نو بره ځای کې قرآن کې اغوستل پکار دي. کمرو کې، مدرسو کې، په هر ځای کې قرآن پاک بره پورشن کې او بره د المارۍ بره حصه کې اغوستل پکار دي، لاندې نه دي. بلکې زمونږ علماء کرام وایي چې د قرآن په کوم څیز باندې ږدي تیپایي، رحیل وغیره په هغې باندې خپه نه دي اړول پکار. بلکې روایتو کې راځي چې تاسو به د مسلمان د اوږې د پاسه هم خپه نه اړوئ تر دې چې تاسو سب مخکې صف لځئ. ها که صف کې ځای خالی وي نو بیا صحیح ده. نو د هر یو څیز عزتمندو آداب وي. الله رب العزت چې کوم شاعر قرآن او دا نیک دا څیزونه پیدا کړي د دې چې څوک آداب و خیال ساتي قرآن کې د دې بیان راځي چې دا تقوادار خلق دي. ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک د الله د شاعرو خیال ساتي دا د زړه نه تقوادار دي او ښه خلق دي. بل ادب دا د عزتمندو د قرآن پاک چې قرآن پاک نه به تکیه نه جوړې. نو
نو د دې روایتو کې راځي یا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والا خلکو د قرآن نه تکیه مه جوړوئ. د دې مختلف مطلبونه چې د قرآن نه تکیه جوړولو څه مطلب دی. د دې یو مطلب دا دی چې د دې باطینی معنا مراد ده، یعنی قرآن کې غفلت مه کوئ، یعنی شاته مه غوځارئ، لکه تکیه چې شاته پرته وي. یعنی قرآن نه د غفلت شکار کېږئ مه، د غفلت ښکار کېږئ مه. قرآن وای رسته مه غوځوئ لکه بالغ چې سړی د سر لاندې کي، نو دغه رنګې قرآن د سر لاندې کوئ مه. دویم مطلب یې دا دی چې قرآن ته ډډه مه لګوئ. مثلا شاته قرآن دی او تا هغه طرف ته ډډه ولګې بلا ضرورت شدید نه. مثلا شاته تیپۍ پرته ده تا ورته ډډه ولګوله، نو دا ظاهري معنا هم کیدی شي. نو قرآن باندې ډډه مه لګوئ، دا مطلب دی. او بل مطلب ما درته بیان کړو چې تلاوت، ترجمې، تفسیر او د دې په معنا باندې پوهېدلو نه غفلت مه کوئ. نو دا د قرآن پاک آداب دي عزتمندو. البته انسان که په ملاسته باندې تلاوت کوي او قرآن نو مطلب دا شو چې کله قرآن تاسو لاس کی ډډه مه لګوه. یو خدای سړی بیمار دی، ضرورت دی، کمزوری دی، ستړی شو، خیر دی، خو قرآن به بیا هم اوچت نیسي. البته په یاد چې انسان تلاوت کوي نو په ملاسته هم کولی شي، په ولاړه هم کولی شي، په ناسته هم کولی شي. خدا د قرآن پاک د مصحف آداب دي. نور هر حال کې تلاوت کول پکاري. بعض عوام دا وایي چې وده کېږي د شپې سملې نو تلاوت به نه کوې. نه، هر حال کې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، د الله نیک بندګانو هر حالت کې ذکر کوي او د ټول نه لوی ذکر قرآن دی. په قیام کې، په ناسته پاسته کې او په ملاسته کې هم ذکر کوي. نو ځان ته دین مه ګرانوئ، اسانوئ. البته د آدابو به خیال ساتو. دغه رنګ عزتمندو د قرآن بل ادب دا دی، د قرآن پاک د پاسه لیکل نه دي کول پکار. تاسو ګورئ امین قرآن پاک کې نه دی لیکلی شوی، نو اوسه پورې موږ قرآن کې هغه نه لیکو. البته یو د قرآن مینځ دی چې کوم ځای کې آیاتونه لیکي، یو د قرآن حاشیه ده، سیټ ته خالی ځای داسې لکیري نه، سیټ ته چې کوم خالی ځای وي هلته انسان ترجمه، تفسیر یا څه علامت ځان ته لیکلی شي. خو کوشش کول پکار دی، په پنسل لیکل پکار دي او صفا سوتره لیکل پکار دي. نو دا ټول عزتمندو د قرآن پاک آداب دي، د دې آدابو خیال ساتل پکار دي. نو ډیر زیات آداب علماء کرامو بیان کړي دي چې د آدابو مونږ خیال ساتو. بل دا دی چې انسان توجه سره قرآن وایي او غوږ ورته ږدي او سوچ کولو سره قرآن وایي. دغه رنګ عزتمندو بل ادب یې دا دی چې قرآن پاک تلاوت انسان قرآن پاک ختموي. د دې باره کې مختلف دی. قرآن پاک دا حق دی چې قرآن پاک تلاوت کول پکاري. سو کوئی کال کې به یو ځل ختمه، سو کوئی 2 ځل به ختمه. بعض علماء کرام وایي چې قرآن پاک 2 منزله دي نو یو هفته کې ختمول پکاري. بعض علماء کرام وایي چې 10 سپاري دي نو په 10 ورځو کې ختمول پکار دي. ځکه یو روایت کې راځي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قرآن پاک په 2 ورځو کې ختموي او دې نه زیاتې مه کوئ. او بعض روایتو کې دی چې چا د 3 ورځو نه کم کې وویلو نو د قرآن پاک صحیح ونه ویلو. نو بهرحال عزتمندو قرآن پاک بعضو روایتو کې راځي چې بعض صحابه کرام په 1 رکعت کې هم ختم کړی دی او په 1 قیام کې هم ختم کړی دی، په 2 رکعتونو کې هم ویلی دی. ترتیل سره او صحیح طریقې سره که انسان ویلی شي نو بیا کولی شي. عام روټین سره عام حالاتو کې موږ له د امام اعظم رحمت الله علیه قول ډیر مفید دی. وایي چې کوم انسان په کال کې 1 ځل یا 2 ځل قرآن په تلاوت سره وویلو د قرآن حق ادا کو. نو عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي، قرآن دغه حد ته رسول پکار دي.
بل د قرآن ادب دا دی چې کله قرآن لیکي نو خوشخط پې لیکي. قرآن آیات چېرته لیکي، لفظ د قرآن لیکي، خوشخط پې لیکي. بل د قرآن پاک ادب دا دی چې کله قرآن ته وی ورتل القرآن ترتیلا، ای جود القرآن تجویدا، تجوید سره به وی د حروفو د ح خ سین شین ثا د دې څیزونو خیال ساتل، دا ادب دي. عوامو دپاره چې اوس څنګه ویلی شي هغسې دی وی، خو د ټیک کولو کوشش دی کوي. نو دا د قرآن پاک عزتمندو آداب دي. بل دا دی عزتمندو چې قرآن پاک انسان وی نو الله ته چې کوم دی الحاح او زاری کوي او جړغون کی آواز کې ویل پکار دي. صحابه کرامو به مونځ کې نبی علیہ السلام به مونځ کې جړل قرآن پاک تلاوت سره. که جړا نه ورځي د جړا شکل جوړول پکار دي. بل ادب د قرآن پاک دا د عزتمندو چې خوش الحانۍ سره ویل پکار دي، خوش آوازۍ سره قرآن نه دا ویل. روایتو کې راځي چې تاسو قرآن زینت سره ښکلي اوازونو سره وایي. قرآن خوش آوازۍ سره. یو سړی وایي زما آواز ښایسته نه دی، نو څه به کوي؟ یعنې ته چې څومره آواز خپل طرف نه خوږ جوړولی شي هغه شان خوږ جوړ که قرآن وایه. هر انسان خپل حده پورې آواز خوږ وي هغه کول پکار دي، کوشش کول پکار دي. لکه که ستاسو خیلی موږ چې کله عام خبرې کوو یو شان کوو، خو چې کله یو لوی افسر له لاړ شو یا داسې لوی محفل کې جرګې ته لاړ شو نو خپل آواز صفا کو، ښکلي انداز کې و. مالګه الایچي څوک وخوري صفا کی آواز. دغه رنګې چې قرآن پاک وی نو اهتمام سره، انسان خوش آوازۍ سره. ځکه روایتو کې راځي چې الله رب العزت د بنده د ټولو نه زیات عمل چې الله ورته توجه کوي هغه قرآن پاک دی چې الله ورته زیات توجه کوي. او بعضو روایتو کې راځي چې الله رب العزت د یو بنده قرآن دومره شوق سره اوري لکه تاسو چې د یو سندرغاړي سندره څنګه اوري د هغې نه زیات شوق سره الله د قرآن پاک تلاوت کوونکي تلاوت اوري او توجه ورته کوي. نو دې وجې نه خپل حده پورې عزتمندو د دې څیزونو ډېر خیال ساتل پکار دي. بل د دې قرآن پاک چې انسان وی اوسط آواز سره وی، درمیانه آواز سره، خصوصا چې کله نور خلک وي مونځ کوي، څوک کاروبار کې مشغول وي، داسې نورو کارونو کې مشغولي، درمیانه آواز سره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تیز آواز سره تلاوت کو، ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ډېر په مزه کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانه ته راوست. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته لږ تیز کوه، عمر ته لږ په مزه کوه. نو اعتدال سره قرآن ویل پکاري، حالاتو مطابق. چې څوک نشته کمره کې ځان سره تیز تلاوت کوي، ځکه تیز تلاوت، جهري تلاوت او ذکر د انسان په زړه باندې ډېر اثر کوي. انسان غوږونه اوري او خپل آواز سره د انسان شوق زیاتېږي. نو کله جهري تلاوت اول اورېدل هم پکار دي، تلاوت کیسټ کې، سی ډي کې، موبایل کې اورېدل هم پکار دي، ډېر اثر کوي په انسان باندې. او دغه خپل هم کله تیز آواز سره ویل پکار دي. لکه خلک ټپو والا ټپې چې کوم دي ځان سره وي، ګانو والا ځان سره ګانې وي، بې اختیاره دا لکان ګوره په لګې وي، هینډ فري غوږ کې ورکړي وي او ګډېږي ورسره. موږ د رب کائنات قرآن چې کوم دی وایو نو زمزمو سره، خوش آوازۍ سره او شوق سره او کله تیز آواز سره چې زموږ غوږونه خپله اوري، خو عموما متوسط او درمیانه آواز سره ویل پکار دي. نبی علیہ السلام به خپله د صحابه کرامو قرآن اورېدلو. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ آواز ډېر مزیدار و. یو ځل تلاوت کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوږ کېغوست، وایې اورېدلو. بیا وروسته چې هغه خبر شو چې نبی علیہ السلام یې اوري، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ابو موسی، تعالی خو الله رب العزت د داود علیہ السلام په شان آواز درکړی دی. هغه ورته عرض وکړو یا رسول الله که ما ته پته وی چې تاسو اورئ ما پکې نورم خوږوالی پیدا کړی وی. نو بهرحال د دې څیزونو خیال ساتل پکار دي عزتمندو. قرآن پاک تلاوت دوران کې کله سړي ته څه کار راپېښه شي قرآن پاک بند کړي او لاړ شي کارو کې، کار کولی شي انسان، خوراک څښاک ضرورت راپېښ شو او دسمات یو څیز بل څیز کولی شي.
بل د قرآن پاک آداب دا دی چې کله قرآن پاک ختم کو انسان هغې نه پس مستحب دا دی چې دعا وکړي، ټول کور والا راجمع کړي، خلک راجمع کړي او دعا وکړي، ځکه د قرآن په مجلس کې دعاګانې قبلیږي. نو بهرحال دا یو موضوع درته بیان شوه د قرآن د آدابو په سلسله کې. نو د آدابو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. وړوکي ادب د وجې نه انسان اعلی مرتبو ته ورسي. صحابه کرامو د قرآن ادب کړی دی. قرآن ښکلول هم جایز دي، انسان قرآن راولي ښکلي کړي، کله ناکله سترګو سره لګول، سره لګول. قرآن ته کتل هم ثواب دی، د قرآن اورېدل هم ثواب دی، د قرآن لوستل هم ثواب دی. نو د دې شیزونو خیال ساتل پکار دي.